السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې مونږ څنګه کاپي موبایل او اوریجنل موبایل به مونږ څنګه معلومو. نو ګرانو دوستانو، دا چې کوم دی اوله به راشئ دلته به خپل موبایل سکرین نه معلومیږي، داسې فنکشن یې چې راواړوئ دا به وګورئ چې دا داسې تازه او غوړ غوندې وي، نو پوهیږئ چې دا موبایل اوریجنل دی. که چېرته داسې ساده و داسې خراب غوندې فنکشن یو نو تاسو پوه شئ چې زموږ موبایل کاپي غوندې ده، کاپي. او بله چې کوم دی کله تاسو کیمرې له ورشئ وګورئ د کاپي موبایل دې ځای نه معلومیږي چې کوم ستاسو موبایل تصویر چې کوم دغه بلر چې وي نو پوه شئ چې دا کاپي موبایل دی چې اوریجنل صفا تصویر وباسي او ښایسته مخامخ کیمره هم وي او وروستو کیمره هم صفا وي، نو تاسو پوه شئ چې دا موبایل اوریجنل دی چې صحیح تصویر وباسي. او بله دا چې کاپي موبایل چې کوم وي هغه سلو کېږي او هینګ کېږي، هغه کاپي نه موبایل ډېر زیات هینګ کېږي کاپي موبایل چې کوم وي. او بله دا چې تاسو چې کوم دی دا یو کوډ دی، دا درته زه ښیم چې دا کله دا کوډ والي ستاسو موبایل نو پوه شئ چې ستاسو موبایل اوریجنل دی. او که چېرته دا کوډ یې وانغښتو او هېڅ هم پرې رانله پوه شئ چې ستاسو موبایل کاپي موبایل دی، اوریجنل نه دی. را به شئ دا کوډ به هلته میلاو کړئ *## 663#. دا دی اوس زما هغې واغېښتو نو پوه شو چې دا موبایل زما اوس اوریجنل دی. دا کوډ چې والي نو پوه شئ چې ستاسو موبایل اوریجنل دی. او که چېرته دا کوډ یې وانغښتو نو پوه شئ چې ستاسو موبایل کاپي موبایل دی او ویې نه غښتو دا کوډ، نو دې سره اوریجنل او فیک موبایل معلومیږي. او بله دا چې